پوښتنه مې کوله د نکاح په اړه. ښه په افغانستان کې خو داسې بېجا امانات او رسم الخطونو خوځښت زیات دی که نه، اوج ته رسېدلي دي. زه په ترکیه کې مسافر یم، نو نږدې وختو کې نیت لرم چې خیر سره واده وکړم. نو دغه نبوي سنت طریقه کومه ده چې زه باید په هغه باندې عمل وکړم؟ الله اکبر. دغسې ځوانان یا رب داسې ځوانان نور هم ډېر کړي یا رب. ماشاءالله. څومره دې ما باور وکړي یوازینۍ یوه پوښتنه راغلې ده ماته چې د ما په طبیعت په زړه لګېدلې ده. الله اکبر. اله العالمین دې موږ د ځوانانو ټول مینه او محبت د رسول الله د سنتو خواته کړي. تا ویل په افغانستان کې رواجونه له عربو ما سوای د موږ تاسې په کوم ملک کې رواجونه اسلامي رواجونه دي خو ټول به غضب ککړ دي. پاکستان تر موږ په غضب ککړ ده، موږ بیا تر انډیا په غضب ککړ دي مسلمانان چې دي هلته، هغه بیا تر بنګلادیش پسې ککړ دي، هغه بیا ترکیانو پسې ککړ دي، هغه بیا تر دې نورو پسې ککړ دي. خبره داسې ده فاطمة زهرا رضی الله عنها چې نبي علیه السلام واده کړله، شاوخوا مهاجر و انصار صحابه یې راوغوښتل او یو پسه یې ورته حلال کړل او علي رضی الله عنه ته یې لاس د فاطمې رضی الله عنها په لاس کې ورکړل، وایي ورځئ لاړ شئ کور ته. نبي علیه السلام لږ میده ډوډۍ ورباندې وخوړله په دې او یو ګیلاس اوبه یې وردم کړلې، ویې څښلې دی دواړو. لاړل کور ته. د زړه سره سنت طریقه دا ده، پلار دې ژوندی ده؟ الله دې وبخي. الله دې رحم ورباندې وکړي. مشران دې څوک شته دي کور؟ الحمدلله. ورونه دي دي؟ او اجازت درکوي چې ته دې سنت طریقه باندې برابر وکړي؟ دوی خو مخالفت کوي، خو ولې زه تر ډېر وخت کېږي ورسره په جنجال یم. دوی وایي چې دا خلک ډېر رسم رواجونه دي نه کېږي. اوس داسې چل ده د شریعت مخالفت پکې نه وي، رسم رواج باندې عمل وکړه، هغه کوم مشکل نشته. په رسم رواج چې هغه رواج له شریعت سره مخالف نه وي. اوس مثلا اوله سر چې تاسو واده کوئ که نه، تاسو به خاص خاص خلق راغواړئ که نه، دا د شریعت خلاف عمل ده. قریبان کې دې راوغوښتل راویې غواړه کلي دا خپل کلي کې چې فقیران او مسکینان دي دا به هم راغواړئ. دا اوله د شریعت خلاف خبر چې موږ خلق یې کوي، په نامو خلق ورته راسي، نور خلق نه دي فقیر غم ورسره وي، نه دي کلیوال، نه دي بل نه دي بل نه دي بل. چونکې واده حق ولیمه ډوډۍ پیغمبر علیه السلام وایي شر الولیمه طعام الولیمه. تر ټولو بدترینه ډوډۍ د واده ډوډۍ هغه ډوډۍ چې په خاص نامو خلق ورته راوغواړي او چې پخوا کې فقیران او مسکینانو دا پرېږدي. انصاف به پکې وکړي، انصاف به داسې پکې وکړي یاسې شاوخوا فقیران او مسکینان دوستان دا به راوغواړي واده ته. دا یو خبره. بله خبره دا ده د پښتو رواجونه یو د پښتو هغه د شریعت خلاف رواج چې ده هغه دا ده چې هغه د ولور خبرې خو موږ کړي دي چې هغه خو د اسلام خلاف وي، که یې پلار وي، که د لور پلار وي، که د زوم پلار وي، ټول په ناروا ورسره اخته وي. خو دا سودا وي په موږ کې ستر په هغه باندې ما څو ورځې دا خبرې کړي دي، تاسو ته خپرونې مې هم کړي دي، که تاسو خیال کړی څو ورځې په دې باندې مو خبرې. نو ناوې چې راوړئ په ډېرو هغه اسلامي طریقو باندې خپل کور ته راوړي، هغه ناروا شرکي رواجونه چې د اسلام په خلاف دي. ناوې چې راوړي دې ته خاص خلق وي، بیا د هغه دپاره خاص بوټان وي، بیا د هغه دپاره لیورونه په مخ کې ولاړ وي، بیا په هغه دروازه کې میخونه ټک وهلی کېږي، بیا وینه موټر ته تویېږي یا چرګ وي یا بل پسه دا ورته حلالېږي. دا د اسلام دا د زردشتیانو عادتونه دي. بیا په ناوې میخ ټکوږي، بیا په ناوې باندې اور درېیمه ورځ بلوي، ډوډۍ ورباندې پخوي. دا ټول د زردشتیانو رواجونه دي. په الله قسم کې د اسلام رواجونه وي. زردشتیان خو به پېژنئ، بوذین، مجوسیان، دا د هغه رواجونه دي موږ په پښتنو کې پاتې دي، دا ټول د اسلام خلاف دي. ناوې چې کور ته رادننه کېږي لیور به مخکې ورځي، بوټ به ورکوي، څادر به ورباندې اچوي، قرآن یې ورته نیولی وایي تر دې قرآن لاندې اوس ننوځلاسي. عمر جان قرآن لا اله استغفر الله لا د قرآن باندې ژوند وکړي، زندګي وکړي چې الله په ژوند کې برکت درکړي. دوی په اوله ورځ باندې هغه ناوې په قرآن باندې ووهي، دغه میخونه ټک وهل په ساده طریقو کې ناوې درسره کور ته راوړي. دغه ځوانانو ته وایو چې په کور کې په ناوې باندې خدمت مه کوئ. په درېیمه ورځ باندې لکه زردشتیان هغه د اور عبادت چې به یې کول، په درېیمه ورځ یې اور ته مه کېنوئ چې اوس به لاړه سي ډوډۍ به پخه کړې، اوس به لاړه سي حلوا به پخه کړې. دا په والله که د اسلام رواج وي یا والله که د مسلمانو عادت وي، دا د پردو خلقو د کفارو رواجونه موږ ته پاته دي.
واده سې دې وکړل ناوې صرف موټر کې کېنوله د باندې ته ورځې وطن ته ځې که د باندې یې زه د باندې یم قرسم واده هم د باندې کوې نه واده په افغانستان کې هم خو بېرته راځم بیا یعنې واده ته ورځې واده ته چې لاړ سي ناوې به دې د خسر له کوره در سره واخلې ډایرکټ به کابل ته لاړ سي ښه هو د زړه سره ډایرکټ دا اسلامي طریقه ده ډایرکټ به کابل ته لاړ سي برې به زه یو هوټل درته وښیم برې په هغه هوټل کې دې ما اشنایان دي ښه کوټه به درکړي نو هغه کوټه کې به مراد به هم در سره وکړي که بیا خرچه نه وه بیا به موږ په مګ در سره وکړو ښه نو په دې د ډوډۍ ټیم کې به دې ته راځي نو د باندې به بیا ګرځي چې چیرې د زړه و د هغه اوله میاشتې دا ټول په دې چکرو باندې تېر کړه ښه نه د ورور خدمت نه د میلمه خدمت نه د قریب خدمت نه د دوست خدمت نه ډوډۍ پخېدل نه حلوا پخېدل نه اور بلول نه میخ پکول له دې ټولو ناروا او کفري رواجونو به هم خلاص له څه شي له دې رواجونو به هم خلاص دي هیڅ ګورئ دا اوس که الله پاک دې وکړي چې د خوشحالي ژوند الله جل وعلا تاسو ته درکړي خو ورونه دې مه خفه کوه کورنۍ دې مه خفه کوه په یو باغ نه پسرلی په یو ګل نه پسرلی کېږي دا که اوس زموږ دا ټول ځوانان دا تصمیم ونیسي چې واده دې وکړل نو ناوې دې رابار کړله دا ناوې بیا اوس کور ته مه راوړه چې پردیو ښځو ته یې ورښکاروي درې شپې یې ناوې د دې دپاره کېنولې وایي قریبان دوستان راځي ناوې ګوري نو سینې وګوري څه به اوس دا کوم رواجونه دي 3 ورځې څادر ورباندې ورکړی په اعتکاف کې کېنولې دا کوم رواجونه دي بیا درېیمه ورځ باندې چیني وي سره بیا نکاح وي بیا دوباره دا ټول د اسلام خلاف عادتونه دي دا یو شی په اسلام کې نشته ښه صحیح ده دا که اوس ټول ځوانان داسې تصمیم ونیسي چې څنګه یې ناوې رابار کړله ناوې او له هغه ځای نه دغه میلمنو ته ورته وایي چې اللهم مل و ملګري زه خپلو کورونو ته لاړ چې د ما ژوند نور مه راته تباه کوي له هغه ځای نه خپل ژوند جوړ کړي خپل زندګي جوړه کړي دې ځوانانو ته وایم ګوري لکه تاسو چې زړه لري خپلې بیبیانې مو زړه لري تاسو چې څنګه ځان ته حق ورکړی خپلې بیبیانې مو حق در باندې لري دا بیبیانې چې د پلار له کوره راوړي دا د خپل کور کې مه مزدوریانې کوئ د پلار عمر خدمت دې وکړي ښه خبره ده لیکن ورباندې فرض و لازم نه ده د لیور خدمت و د بل دا خدمت ورباندې لازم نه ده خپله د خوشحالي ژوند یې وکړه ځکه نکاح یو څوک کوي د دې لپاره چې د زړه ارمانونه یې پوره سي د زړه خوشحالیانې یې پوره سي داسې په اوله میاشت کې په کور کې غمونه او پریشانیانې او ته به ماتې کور ته لکه غل داسې را روانې پلسټیک به دې راخیستلی یو به دې زاوله راخیستلی ځکه موږ غیرت په زاولو کې لرو یا به زاوله وي یا به یو بسکوټ وي یا به دا اوس یو قسم دغه عصیر راوتلی شربت راوتلی دا به هم پټ لکه غل راخیستلی لکه د باندې به راځي او دغه بیبي ته به یې د غلا په شکل وروړي نو هلته به کامرین پسې وربسته وي نه هله څه شی راوړه الله هغه یو دا ټول شیان والله تی تر ما ښه پېژنې زه تر دا ښه پېژنم بس له دغه ځای بیا چې 2-3 ورځې دغه خاوند د خپلې بیبي سره په کور کې ښکته او پورته شي بیا څه ورته وایي وایي اله ځل یې ورباندې کېښودو لکه چې دا هم د اوس وختل نه وایي که نه وایي نو دا قیسونه به ډېر لرې ګرځېږي د ما په خوښه که کوئ د زړه سره همدغه یې د حل لاره ده میلمنو خدمت دې وکړه میلمنو ته دې ښه ډوډۍ ورکړه اوس واده وکړئ 15 ورځې په کور کې میلمنې ګرځي راګرځي دا اوس څه رواجونه دي هغه ځان غریب بیا یې داسې مخ پټ کړي داسې کلمکار ګرځي داسې ځان حیانکه کړی وي عمر جانه سړی په غذا کې یو 3 چپلاخې به دې څټ کې داسې ورکړي وي داسې ځان حیانکه کړی وي داسې په ادب باندې به ګرځي ادب به مغې ورځ باندې وکړه موټر کې زه په خیر الله دې مل سه و دا د پېښور لارې باندې دي دا د کابل وال ډایرکټ ځي پېښور ته ځي پورې یوه میاشت تېروي دا د پېښور وال چې دا لارې خلاصې ډایرکټ کابل ته راځي په دې کابل کې خپل دغه د پغمان درې ته ورځي په خدای قسم عشقونه دي اوس به دې بل واده را باندې کړی غرق نه سي بیا مې ډېر ښه چلونه ورته زده کړي ما منظور تر دا و چې فارس محترمه افغانستان کې خو دغسې اقتصادي مشکلات ډېر دي نو داسې یو ترتیب برابر چې دغه یو بېلګه سي نورو کسانو لپاره نورو ځوانانو لپاره نورو کورنیو لپاره چې دغه نکاح ارزانه سي دغه ځوانانو ته دغه د نکاح او د واده کولو زمینه ورته مساوي سي ارزانه سي ما خو کورنۍ ته داسې خبره وکوله چې دا قوم کې یا کلی کې د جومات کې چې کوم کسان دي دغه خو ولیمه ته برابره شي اما دا نور کسان چې تاسو وایي فلاني مزدور ته خو زما خو هېڅ رضا نه ده خوښه مې نه ده داسې مې دا در سره خوښه ده چې تاسې یو مال ذبحه کوئ دو سره ورځې دا یک بر مصرف قاپونه دي غوریان دو سره برابر کې موټر کې کېدی چېرته چې غریب نو ګاډۍ چلوله یا مثلا دو کسان نه دا ولیمه تاسې کلی لري که بازار کې یاسته بازار کې په بازار کې یاسته او په بازار کې طبعا همدغه څه هغه فقیرانو او مسکینانو لاسنیوی سي وکړلی سي یا دغه مصرف سي راواخیستلی سي
په دې مصرف باندې د فقیرانو مسکینانو لاسنیوی وکړلی سي، څوک کورونه لري، څوک غنم نه لري، په قریبانو دوستانو کې مو څوک وي. دا شی خو که رواج شول، دا اوس ګورئ موږ یو قصر کې عمر جانه څو مصرف کوو، یو قصر نیولو ګورئ په لکونو مصرف راځي، په لکونو افغاني مصرف راځي. د دې دپاره څوک خوشحاله هم په والله کسي. دغه د قصرونو مصرف نه ده، دا د قصرونو مصرف. والله بالله که یا د الله رضا پکې وي، والله بالله که یا د دوستانو خوشحالي پکې وي، په خدای قسم که یا د تاسو د ژوند خوشحالي پکې وي. که دغه د ولیمې ډوډۍ همدغسې په فقیرانو مسکینانو باندې تقسیم کړلی سي، په دې کې به د الله اجر وي، په دې کې به د ژوند خوشحالیان هم وي. دا د بازار خلکو سره همدغه لګېږي. که چیرې په کلي کې یاست، په کلي کې خو نو هغه فقیران او مسکینان دومره در باندې حقداره دي، الله به د خوشحالي ژوند او زندګي درکړي. چې کوم قسم مال پردو په دې فقیرانو مسکینانو یې تقسیم کړي، د سره په کلي کې مو وي، شاوخوا مو وي. پوه شوه لاسته؟ کوم په ښار کې دا کار سم محترمه. نو ما بس همدغسې په دې فقیرانو مسکینانو یې تقسیم کړي. خو دا داسې بیا به خبرو ته هم ځان ورکوي، بیا به ښې ټاپې هم در باندې لګېږي، ځکه موږ خو تر اسلام رواج مخکې کړی ده نه. ټاپې خو لګېږي او دې ټاپو مونږ ژوند د الله د رضا لپاره کوو. الله د راضي سي، خلک به هر څه وایي او خپل ژوند خوشحالي ته ګوري، خپل ژوند او زندګي خوشحالي ته ګوري. د الله د رضا دپاره سي هر قدم و هغه اخلي. په کوم قدم کې چې د الله رضا درته نه ښکاره کېدله پرېږدئ. صحیح ده؟ خیر وسه.